السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو د کینډي کرش ګیم یو ډېر خوندور ټریک در وښیم چې دغه ټریک په سره به تاسو وکولای شئ چې د کینډي کرش ګیم ټوټل لیول نور خلاص کړئ. او دوستانو په کینډي کرش ګیم کې ټوټل 1550 لیول دي. نو ډېر کسان 2-3 کاله دغه ګیم استعمال کوي نو بیا هم اخري لیول ته ځان نه رسولای. نو په دې ویډیو کې تاسو ته یو ټریک درښیم او طریقه درښیم چې د دې طریقې په سره به تاسو وکولای شئ چې د کینډي کرش ګیم ټوټل لیول نور خلاص کړئ. او دوستانو پر روان ویډیوګان کې به ان شاء الله زه تاسو ته د نور ګیمو هم دغه رقم طریقې در وښیم. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داس نور ښایسته ښایسته ویډیوګان لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دوستانو تر ویډیو شروع کېدو مخکې که چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي نو ویډیو لایک کړئ او که چیرې تر دا وسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په دغه سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او د موږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه غنټې نښان باندې کلیک وکړئ او په آل باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستانو اول به تاسو له پلی سټور څخه کینډي کرش ګیم نه ډاونلوډوئ ځکه کله چې تاسو له پلی سټور څخه کینډي کرش ګیم ډاونلوډ کړئ نو په هغه کې ټوټل میشنان ټوټل لیولان لاک دي. هغه لیولان به تاسو پاسوئ هغه میشنان به تاسو پاسوئ نو بیا تاسو ته نور لیولان درکوي. تاسو به خاص دغه کینډي کرش په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. دغه کینډي کرش ډاونلوډ طریقه تاسو ته دغه ویډیو په اخر کې درښیم چې دغه کینډي کرش به تاسو په خپل موبایل کې څنګه ډاونلوډوئ او که چیرې تاسو مخته له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړی وي نو هغه به بیرته ډیلیټ کړئ. نو سره زه اول ورځ تاسو ته دغه کینډي کرش خلاصوم او تاسو ته ټوټل لیولان درښکاره کوم. نو زه راغلم په کینډي کرش باندې مې کلیک وکړئ نو ما دلته کینډي کرش خلاص کړئ. نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ چې موږ ته کینډي کرش خلاص شو نو دغه رقم هلته په پلی باندې کلیک وکړئ. نو ګور دوستان په دې کې ټوټل لیولان خلاص دي. اوس چې مو هر لیول خوښ و سمپل په هغه لیول باندې کلیک وکړئ نو هغه لیول به تاسو ته پلی سي. نو اوس راځم زه آخري لیول سته تاسو ته آخري لیولان درښکاره کوم. نو دوستان تاسو کتلی شئ چې موږ سره آخري لیولان رالو. په دې ګیم کې آخري لیول چې د هغه 1550 ده. نو هر لیول سمپلی کوئ سمپل په هغه لیول باندې تاسو کلیک وکړئ نو هغه لیول به تاسو ته پلی سي. او بل دوستانو په دې کې دا لاندې اپشنان چې دغه اپشنان تاسو چې هر څونه وارې خوښ و هغه نوارې تاسو استعمالولی شئ. ګور دا ما یې ور استعمال کړئ بیرته دغه 500 یعنې دغه اپشنان تاسو هر څونه چې مو خوښ و هغه نوارې تاسو استعمالولی شئ. نو دوستانو کینډي کرش ګیم به تاسو له پلی سټور څخه نه ډاونلوډوئ. اوس زه تاسو ته دغه ګیم ډاونلوډ طریقه درښیم چې تاسو به دغه څنګه په خپل موبایل کې ډاونلوډوئ ځکه په دغه کینډي کرش کې ټوټل لیولان خلاص دي. تاسو ته د لیولانو د پوره کېدو هیڅ صورت هم نه پیدا کېږي. نو زه تاسو ته دغه ډاونلوډ طریقه درښیم چې دغه به تاسو په خپل موبایل کې څنګه ډاونلوډوئ. نو دې لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ. هغه که هر براوزر وي مایوسي براوزر خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې براوزر خلاص کړئ سرچ ته به راسئ او په سرچ کې به تاسو ولیکئ talim.com/کینډي کرش. دغه به تاسو د براوزر په سرچ بار کې ولیکئ او سمپل په گو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په گو بټن باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به اوس دغه ویب سایټ خلاص شي. ګوره دغه ویب سایټ د کینډي کرش آل لیولز انلاکډ. نو دلته به اوس تاسو لاندې ولاړ شئ. لاندې تاسو ته ډاونلوډ بټن درکوي نو سمپل به دغه ډاونلوډ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ او دغه کینډي کرش ګیم به تاسو له دغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.